الله الرحمن الرحیم. رحمان بابا غزل دی. غواسان که گوهر غواړي گوهر داده، بی دلان که دلبر غواړي دلبر داده. زما یار غوندې به بل یو دلبر نه وي، د جمله او دلبرانو سرور داده. غواس هغه سمندر کې چې اوپه وهي او د سمندر د ویخه گوهر راوباسي، پرلز راوباسي، هغه ته غواس وایي. که گوهر غواړي هغه که گوهر غواړي نو گوهر دا دی کوم چې رحمان بابا درته اوس یادوي. اصل گوهر دا دی، دا دی عمومي. بې دلان که دلبر غواړي دلبر دا دی، او بې دلان د چا چې دلبر نه او بې دلی بې زړی هغوی که دلبر غواړي نو دلبر دا دی. څوک دی؟ زما یار غوندې به بل یو دلبر نه وي، د جمله او دلبرانو سرور دا دی. د ټولو د جمله او د ټولو دلبرانو سرور یعنی سردار یعنی مشر سرور کونین محمد صلی الله علیه وسلم یادوي. دا دی اصل دلبر، دا دی اصل گوهر، دا دی چا چې دی وموندو د محبت وموندو د لارې ومونده هغه اصل کامیاب دی. خوند د لبو او د چاه زنخدان یې راشئ ګورئ زمزم دا دی کوثر دا دی. خوند د لبو د هغه د شونډو ذایقه، د هغه د شونډو خوند، د هغه خبرې، د هغه د شونډو حسن او د چاه زنخدان یې د زنې ډوغل. چاه کوی ته وایي، زنخدان زنې ته وایي. هغه چې دی څه دی؟ زمزم دی، شونډې زمزم دي، او د زنې هغه ډوغل چې دی هغه کوثر دی. د هر څه د هغه دي. زمزم هم د هغه دی، کوثر هم د هغه دی، بلکې په خپله زمزم دی، په خپله کوثر دی. د هغه شونډې زمزم دي، د هغه د زنې ډوغل چې دی هغه کوثر دی. چې د وصل او هجران ورته نظر کړم زه ګمان کړم جنت دا دی سقر دا دی. چا چې هغه په دې دنیا کې وموندو، د هغه لارې ومونده، د هغه طریقه ومونده، د هغه په شان زندګي تېره کړه، هغه د هغه دپاره دا دنیا جنت شو. او چا چې هغه وبیلو، د هغه لارې وبیلله، د هغه نصیحت یې وبیلو، د هغه محبت یې وبیلو، د هغه دپاره دا دنیا دوزخ شوی. چې د وصل او هجران ورته نظر کړم زه ګمان کړم جنت دا دی سقر دا دی. ته خطبه په منبر سل ولې خطیبه، قدم کېږده په ځان باندې منبر دا دی. نو دا منبر چې دی دا د علم یو علامت دی که نه؟ په دې چې څوک ناسي نو مطلب هغه عالمي. نو رحمان بابا ورته وایي چې د علم مرتبه دا نه ده چې ته په منبر کښېنې، بلکې د علم مرتبه دا ده چې ته په ځان باندې قدم کېږدې، یعنی خپل نفس د خپې د لاندې کې د خپل ځان په خاورو کې شامل کې، ځان خاکسار کې، عجزي اختیار کې، ځان معمولي وګڼې، تکبر د ځانه وباسې، خپل نفس خپل پیروکار کې. ته د نفس پیروکار نشي بلکې خپل نفس خپل پیروکار کې. نو هله به ته اصل د علم منبر ته وخیږې. ته خطبه په منبر سل ولې خطیبه، قدم کېږده په ځان باندې منبر دا دی. د کعبې سفر آسان دی، مرد هلی چې د ځان نه سفر وکړي سفر دا دی. نو که مونږ وګورو په دنیا کې هر سړی په ځان دی، هر څوک د خپل ځان غم وړي دي. خودپرستی ده، نرګسیت دی، نفسا نفسي ده، د هر چا ځان خوښ دی. هر سړی خپل غرض سر کول غواړي، په خپل مقصد پسې دنیا لګېدلې ده. نو کعبې ته خو تلل ډېر آسان دي چې کعبې ته سفر وکړي. نو دغه خو اکثر مونږ وایو ډېر ګران کار دی او کعبې ته تلل او حج کول، خو نه، اصل سفر کول چې دي د خپل ځان نه ده، د خپل ځان نه د خپل ځان نیش ګڼل، د خپل ځان په خاورو کې شاملول او خپل ژوند انسانیت ته، الله ته او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم محبت ته او انسانیت ته وقف کول، د بل فایده د خپلې فایدې نه معتبره ګڼل، د ځان نه سفر کول دا دي چې د انسان سوچونه د خپل ځان نه غیر چاپیره نه چورلي. نو د کعبې سفر آسان دی،
مرد حالی کله ځانه سفر وکړي. سفر دا دی هر منعم چې دلجویي د قلندر کا هغه نه دی قلندر. قلندر دا دی منعم، هر هغه مالدار انسان، هر هغه نعمت والا انسان چې نعمتونه ورسره ډیري او هغه د قلندرانو دلجویي کوي، هغه نعمتونه هغه مال کم چې دته میلاو شوی دی هغه د قلندرانو له ورکوي، د هغوی دلجویي پې کوي، د هغوی مرسته پې کوي. نو قلندر هغه نه دی. قلندر دا دی ځکه چې د دنیا د دې مال نه زړه مستغني کول، خپل ګټلی مال بل له ورکول ډېر ګران کار دی. دا اصل قلندري ده چې دا دی کوي. نو هر منعم چې دلجویي د قلندر کا هغه نه دی قلندر. قلندر دا دی چې توانګر د قناعت په خزانه شي، بل توانګر په جهان نشته. توانګر دا دی، توانګر مطلب موړ مالدار، څوک چې قناعت اختیار کی، څوک چې په قناعت باندې مالدار شي، څوک چې قناعت دی ته وایي چې څه ستا په نصیب دي په هغې باندې خوشحالېدل، څه چې ستا سره دي هغه بهتر ګڼل، هغه ښه ګڼل او هغه یو نعمت ګڼل، په هغې باندې قناعت کول. نو هر توانګر د قناعت چې توانګر د قناعت په خزانه شي، بل توانګر په جهان نشته. توانګر دا دی بل که څوک ډېر موړ دی او ډېر مالدار دی خو چې قناعت نه کوي، که د هغه سره هر څه دي خو چې د قناعت جذبه ورسره نشته، د قناعت خوبي پکې نشته، نو هغه توانګر نه دی. توانګر دا یو دی کم چې قناعت کړی دی. دا هنر نه دی چې خاورې څوک سره زر کا، چې زر خاورې که رحمانه. هنر دا دی خاورې سره زر کول، یعنی د معمولی مقام نه اوچت مقام ته رسیدل خاورې سره زر کول شو، خو دا کمال نه دی. د معمولی مقام نه اوچت مقام ته رسیدل کمال نه دی، بلکې په اوچت مقام باندې ځان کوز ګڼل، ځان عجز ګڼل، ځان محتاجه ګڼل، ځان کمزوری ګڼل اصل کمال دی. هنر دا نه دی چې خاورې څوک سره زر کا، چې زر خاورې که رحمانه. هنر دا دی